حجره د پښتني کلتور برخه یو معاشرتي مرکز. پښتني سیمې اوس هم د حجرو نه خالی نه دي. د پروفیسر جانزیب نیاز صاحب په حجره کې د اختر د مبارکۍ غونډه وشوه. د ښاغلي میرویس نیاز موجودګۍ د محفل ښکلا زیاته کړه. تفصیلات: د پښتو ژبې د نامتو شاعر، ادیب، لیکوال، دانشور، ادبي لارښود، ماهر تعلیم او قامي اتل محترم پروفیسر جانزیب نیاز په حجره رزړو 400 کې د مخکې پشان دا ځل هم په غوره فضا کې د لوی اختر د مبارکۍ روایت ژوندی وساتلی شو. د اختر په دویمه ورځ د پروفیسر جانزیب نیاز صاحب کشر زوی ښاغلي میرویس نیاز په حجره کې د سهار نه ماسپښین پورې ناسته وکړه چې د خپل وراره شمال نیاز او زوی کینان نیاز ملتیا ورته ترلاسه وه. په دې موقع د ځینو شاعرانو ادیبانو په شمول ښاغلي مقصود جان خان، فیض خان او د علاقې او سیمې ګڼ قدرمن مشران او ځوانان حجرې ته راغلل او یو بل سره د اختر مبارکي وکړه. ښاغلي میرویس نیاز د محترم پروفیسر جانزیب نیاز نوم ته د منسوب صوبایي ادبي تنظیم نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا وایس چیرمن ایډمن هم دی. دغسې شمال نیاز او کینان نیاز د سنګر د کلچر وینګ غړي دي. ځکه نو په حجره کې د موجودو ټولو ملګرو، دوستانو، خپلوانو او کلیوالو ترمنځ د روغ رنځور، مړی ژوندي، مسلو کشالو، غم خاده د مباحثې سره سره په شعر و ادب، کلتور او نورو ټولنیزو چارو ګټورې خبرې اترې وشوې. دغه شیبو او لحظو د پښتنو د اجتماعي ژوند ناستې پاستې او سلام مشورې یوه ښکلې ننداره وړاندې کړه. په خصوصي توګه د ښاغلي میرویس نیاز د ځانګړي طرز خوندورو خبرو اترو دغه ښایسته، شیرین، مهین او بختور محفل ته ډیره ښکلا وروبخله. یاد دې وي چې د پروفیسر جانزیب نیاز صاحب مشر زوی او د نیاز ادبي سنګر سرپرست محترم ډاکټر کاظم نیاز په کال 2015 کې د بابا د وفات نه پس هر ځل د اختر په موقع د دغسې محفل سراخ او روح روان وي. خو دا ځل په اسلام آباد کې نورو درنو قامیزي موارو د دغه روح روان دلته د راتګ مخه ونیوله، ولې بیا هم د ټیلیفون د لارې حاضري ولګوله او خپل دا یو شعر یې حجرې ته ډالۍ که. ستا د مینې یاد دی که یو خوږ د درد احساس دی. ستا د مینې یاد دی که یو خوږ د درد احساس دی. ته زما په زړه کې د پرهر په شانتې یې. حجره د پښتني کلتور د زیات اهمیت اهمه برخه ده چې د ناستې پاستې ځانګړی طور طریقې لري. حجره کې د نوي کل د کشرانو او ځوانانو تربیت کیږي او د ژوند لارې چارې زده کوي. ځکه خو نامتو شاعر، براډکاسټر، تمغه امتیاز ترلاسه کوونکي او د نیاز ادبي سنګر بانی چیرمن لایق زاده لایق صاحب ډیر پخوا د شعر په ژبه ویلی دي. اوس به د ځان فیصله څنګه کوم؟ حجره مې ورانه کړه، ګودر نه لرم. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.